jungle. السلام علیکم، زه بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. د پېښور د تاکال د امیر په حق کې او د پولیس خلاف د احتجاج سلسله جاری ده. وزیر اعلی د امیر کیس انکوایري د جوډیشل کمیشن په ذریعه د کولو اعلان وکړ. په پوره صوبه کې خلک لګیا دي د پولیس خلاف د زبردست نفرت اظهار کوي. د پرتشدد د مظاهرو سلسله جاری ده. کرونا وایرس 13 ورځ 121 کسان نور ووژل. حکومت یو بله کارنامه وکړه، پټرولیم مصنوعات نور ګران کړه. د جماعت اسلامي پخوانی امیر سید منور حسن حق ورسېده. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د کرونا وایرس را روانه مرحله به نور هم ګرانوي. د ملک د ترقۍ او استحکام دپاره د ادارو مضبوطیا ضروري ده. آرمی چیف جنرل قمر باجوه صوبایي سیملۍ د صوبایي بجټ منظوري ورکړه. ضمني بجټ هم راغی. د وړو بحران کې هیڅ کمی رانغی. روټۍ هم ګرانه شوه. د تخبې مشهور سیاسي او سماجي کارکون شیر اسلم خټک حق ورسېده. د پېښور د تاکال په امیر باندې د پولیس تشدد قابل مذمت دی. امن جرګه اوس د دې خبرونو تفصیل. د پېښور د تاکال د اوسیدونکي ځوان امیر باندې د پولیس د تشدد او د د بې عزتۍ خلاف په پوره صوبه کې د مظاهرو سلسله شروع ده. پوره صوبه سخته قارېدلې ده. خلک د تشدد نه هم دریغ نه کوي. په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ په مخ کې د پرتشدد مظاهرو نه پس خلکو په تاکال کې په پولیس تانه باندې هم حمله وکړه. پولیس په قارېدلو مظاهرینو باندې لاټي چارج وکړه، هوایي فایرنګ یې پرې وکړه او بې درېغه انسوګیس یې پرې استعمال کړ. جماعت اسلامي هم د واقع خلاف په پوره صوبه کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د پېښور پریس کلب نه د صوبایي اسمبلۍ پورې احتجاج کوونکو مظاهرینو مارچ وکړ. په شیرګل کې هم انجمن دکانداران یو احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاجي ریلی ویسته. احتجاجي جلسې ته فضل رباني ایډوکیټ، مولانا امین الحق، مبارک زیب، ارشاد عزیز او عثمان شاه وینا وکړه. که یوې خواته په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ په مخ کې پولیس په مظاهرینو باندې لاټي چارج وکړ، نو بلې خواته په تاکال کې مظاهرینو د تاکال پولیس تانه باندې حمله وکړه. زبردست لاټي چارج دلته هم وشو.
بل خواته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې واقعې د جوډیشل انکوایري فیصله کړې ده او دا کیس د پېښور های کورټ چیف جسټس ته د لیږلو فیصله کړې ده. وزیر اعلی آی جی پی خپل دفتر ته راوغوښتو، ډېرې سختې خبرې ورته وکړې، د ملوثو اهلکارو خلاف د سخت اکشن اخیستو هدایات یې ورکړه. وایي چې وزیر اعلی ډېر زیات په دې واقعه قارېدلی دی. پرون کرونا وایرس په پوره ملک کې 121 کسان نور ووژل. د کرونا وایرس د مریضانو په شمیره کې په پوره ملک کې په یوه ورځ کې د 3000 لس کمو 600 کسانو زیاتوالی راغی. په ملک کې د مړو شمیره 3911 ته ورسېده. دغه رنګې تر اوسه پورې د ټولو مریضانو شمیره 1,94,682 ته ورسېده. په قام باندې حکومت یو بله خودکش حمله وکړه. د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه وکړی شوه. د لایټ ډیزلو په قیمت کې 19 روپۍ 90 پیسې، د های سپیډ ډیزلو په قیمت کې 21 روپۍ 11 پیسې، د خاورو د تیلو په قیمت کې 30 روپۍ 50 پیسې، د پټرولو په قیمت کې 15 روپۍ 2.8 پیسې اضافه وکړی شوه. وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی اجلاس ته وینا وکړه. د وی چې د کرونا وایرس را روانه مرحله به انتهایی ګرانه او سخته وي. که قام احتیاط ونه کړي نو په هسپتالونو به بوج سیوا شي. عام سړی په ایسوپیز باندې د عمل درآمد د اهمیت نه دی خبر. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې موږ به د کرونا وایرس مقابله کوو، حوصله بایلل نه دي پکار. د زیاته کړه چې غله به رانه نه خلاصېږي، احتساب به د هر چا کېږي. که د سیاسي مشرانو احتساب ونه کړی شي نو بیا خو خبره ورانېږي. که غله هر څونه چغې وی خو احتساب به ورسره کېږي او د قام یوه پیسه به ترې اخیستی کېږي. بلې خواته د وزیر اعظم په سیکرټریټ کې د 1140 میګاواټه بجلی د کوهاله هایډرو پراجیکټ په 3 پریقه معاهده باندې دستخط وکړی شو. په دې موقع باندې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د سی پیک په منصوبه باندې به 2 اربه 40 کروړه ډالره خرچه راځي. د پاک پوځ سربراہ جنرال قمر باجوا وی چې د راپېښو چیلنجونو د مقابلې دپاره د ملکي ادارو مضبوطیا انتهایی ضروري ده. د وی چې دیرپا اقتصادي او سماجي ترقي د ماحول سره تړلي څیزونه دي. د وی چې پاک پوځ به د ملک د دفاع دپاره خپل فرایض په هر صورت ادا کوي، خو د دې مقصد دپاره پوځ ته د قام د حمایت ضرورت دی. دا خبره د نیشنل سیکیورټي اینڈ وار کورس شرکاو ته د وینا په وخت کړې ده. د جماعت اسلامي پخوانی مرکزی امیر سید منور حسن په کراچۍ کې حق ورسېدو. د ډېر وخت راسي بیمار پروت و. د خدای بخلي سید منور حسن پوره ژوند د یو لوی سیاسي جدوجهد نه عبارت دی. که دی یو خواته د تقوا یوه لویه مجسمه وه نو بل خوا یو ډېر لوی سیاسي بصیرت لرو. د خپل سیاسي ژوند آغاز د طالب علمۍ په زمانه کې کړی و. دی د اسلامي جمعیت طلبه مرکزي ناظم اعلی پاتې په فن خطابت کې د کمال درجې مهارت لرو. دی صرف د یو ټرم دپاره د جمعیت اسلامي مرکزي امیر هم پاتې شوی دی. صوبایي اسمبلی د بجټ منظوري ورکړه، خو بلې خواته په صوبایي اسمبلی کې د 15 اربو 240 کروړو روپو ضمني بجټ پیش کړی شو. بحث په هم شروع شو. صوبایي حکومت د روټۍ په قیمتونو کې د اضافه کولو نه انکار وکړو. البته د ارزانو غړو د فراهمۍ دپاره د پنجاب او د وفاق سره د رابطې فیصله هم وکړه. د تخبه مشهور سیاسي او سماجی کارکن شیر اسلم خټک حق ورسېده. د امن جرګې صوبایي چیرمن سید کمال شاه باچا د تاکال په امیر باندې د پولیس د تشدد په سختو الفاظو کې غندنه کړې ده او مطالبه یې کړې ده چې په واقع کې ملوث اهلکارو ته د سخته سزا ورکړی شي.
د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن غوطه کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.